دروجی دامیاش پدی کی الله باندې ځانو بخې زما عزت مندو الله باندې ځانو بخو الله ته اوجاړو الله سره جوړو کو نبی علیہ السلام فرمایي هر تهجد ټیم کې بشمنی ټیم کې رب کائنات را کوزيږي رمبني اسمان تا دزمکه اسمان ته را کوزيږي او تا تو یا عبادی اے زما بندگانو اے زما بندگانو هل من سائل سوک سوال کولو ولشته چې مانه سو غواړي چې ورکم سوک چې مانه سو غواړي هل من تایب سوک توبه وستون کېشتا جماعت توبه باسي دغه وخت دوه رکعات وکړه او د هغه مکسر دوه رکعات وکړه او دغه وخت الله ته وی الله سوک هم نشتا صرف ته موجودي یا الله زه ګناګار یم دا د بخنی میاشتا یا الله ما پکې وبخا حضور علیہ السلام فرمایي وی اعمال دا په وخت قسم دي اعمال دا په وخت قسم دي بعض اعمال دو عملونه وی دا واجبانی دا دواړه واجبون کی دي په دا دواړه تبیم سره و قسمه اعمال دي ان شاء الله که راوړې جمعه ته یاد به وته دا نور پینځم ویما دو قسمه اعمال دي چې هغه واجبون کی دي لومبه عمل دا چې من لم یشرک بالله شیئا څوک چې الله سره شریک نه پیدا کوي چا چې الله سره شرک نه پیدا کړي ذات کې صفاتو کې شرک وې ستا بس پختو کې لن تعریف د شرک دا چې کم کار د الله دی هغه د مخلوق نه غوښتل دي ته شرک وي کم کار د الله د کولو دی هغه د مخلوق نه غوښتل دي ته شرک وي نو واجبون کې عمل دا چې چا د الله سره شریک نه پیدا کړي ایمان وروړي الله سره شریک نه پیدا کړي وجبت له الجنه د تبار جنت واجب دی لپاره جنت واجب دی دا واجبون کې ټیک د ګناګار وي فاسق فاجر وي نافرمان وي خو الله سره شریک نه پیدا کړي نو محبوب می فرمایي چې دا د لپاره جنت واجبون کې دي او دویم عمل چې کوم واجبون کې دي چې چا د الله سره شریک پیدا کړ چا الله سره په ذات کې په صفاتو کې شرک وکړ او د مرګ نه